په دې خبرونه کې په دې غږیږو چې څنګه ځوانان کولای شي ګټور او منطقي بحثونه وکړي. بحثونه معمولا د دې لپاره کېږي چې خلک یې ښې نتیجې یا حقیقت ته ورسیږي. دا بحثونه خپل نزاکتونه لري، خو په افغانستان کې ځینې داسې ځوانان هم شته چې دغه نزاکتونو ته پام نه کوي. ډیر کله دوی د دې پر ځای چې منطقي دلایل وایي، مقابل لوري ته سپکه خبره کوي، توهینوي، تهمت او ټاپه پرې لګوي، په شخصي حریم تیری کوي او د یو سالم بحث ته کېدو مخه نیسي. په دې خبرونه کې په همدې اړه غږیږو چې ولې افغان ځوانان په بحثونو کې احساساتي کېږي او د دلایلو د ویلو پر ځای ناسمه ژبه کاروي. په بحثونو کې د ناسمو الفاظو کارولو پایلې څه کېدلی شي او ځوانان څنګه ګټور او منطقي بحثونه کولای شي. په همدې اړه د خبرونې له میلمنو سره غږیږو. میلمانه مو ټول اهل قلم خلک دي، دوی به په دغه مسایلو راته وغږیږي. په پیل کې ورځو ښاغلی ډاکټر مالک ستانیزی له موږ سره یو ځای شوی. ډاکټر صاحب هم لیکوال دی، هم شاعر دی او سره له دې په ټولنیزو شبکو کې فعال کس دی. د خپل ویډیوګانې کوي، په مختلفو مسایلو غږیږي. خدای به کېدای شي له ځینو اختلافي مسایلو سره هم مخ شوی وي، داسې چې یو چا د خبره نه وي خوښه کړې، خو د هغوی عکس العمل د خبرو په وړاندې څه ډول وایي، د دلیل ورته ویل شوی دی، په دلیل خبره رد شوی دی، په بل ډول چې مخکې ما یادونه کړې هغسې مخالفت ورسره شوی. ډاکټر صاحب په پیل کې له تاسې هم دا پوښتو چې تاسو خو ویډیوګانې کوئ، په ځینو داسې مسایلو لکه ټولنیز مسایل یا کې د سیاسي مسایل په هغو غږیږئ. څه ډول چلند بیرته له تاسو سره شوی دی؟ څه ډول اختلاف در سره شوی؟ آیا هغه مثال اصول چې باید پام ورته وشي، هغه نزاکتونه چې باید په بحث کې پام ورته وشي، پام ورته شوی که نه؟ مخالفت دار چې یو حق جوړیږي چې هغه د خپل نظر وړاندې کړي، هغه یا تایید کړي یا رد کړي، خو دغه د رد شکل بیا متفاوت وي. دغه رد په داسې شکل باندې کوي چې هغه زړه نه ماتوي، بلکې هغه د خبرې په وړاندې خپل منطقي دلیل د مقابل لوري د استدلال په وړاندې وایي تر څو دغه خبر رد کړي. او ځینې بیا متاسفانه دغه ډېر ځوانان موږ خپله ټولنه کې لرو چې د دې په ځای چې هغه خبره منطقي رد کړي، هغه ډېر ترخه الفاظ کاروي، هغه زړه ماتونکي الفاظ کاروي، هغه شخصیت کشي کوي. دې کې شک نشته دغه موارد سره هم په مجازي نړۍ کې مخ شوی یم، هم په حقیقي نړۍ کې مخ شوی یم. خو زه هیله یم چې انشاءالله دغه حالت به تغییر کوي، ځکه چې زموږ ځوانان کرا د دغه میډیا له لارې او د رسنیو له لارې نه هغه د معلوماتو کچې زیاتېږي او هغو کې د تحمل او زغم ماده پکې زیاتېږي. ډېره مننه ستانیزی صاحب. ښاغلی اختر محمد ژوندون هم را سره دی. ژوندون صاحب لیکوال دی. ژوندون صاحب له تاسې هم دا پوښتنه کوو، مخکې ستانیزي صاحب یادونه وکړه چې دی په ځینو مواردو کې له داسې مسایلو سره مخ شوی دی چې د دې پر ځای چې یو ځوان راشي د ده په مخالفت کې خپل دلیل وایي، ناسمه خبره یې کړې. علت یې تاسو څه بولئ؟ ولې ځوانان د دې په ځای چې راشي دلیل وایي، سمه خبره وکړي، په ښو ادبیاتو یې وکړي، ناسمه ژبه کاروي په بحث کې؟ یو خو دا ده چې ټولنیزو رسنیو کې، نه یوازې په ټولنیزو رسنیو کې بلکې په ټوله کې افغانان او په تیر هغه څوک چې نن سبا له بحثونو سره مخ دي یا مخاطبین دي د بحثونو، اول خو دوی د بحثونو په فلسفه باندې یا د دې لپاره چې بحثونه ولې وشي په دې باندې نه پوهېږي، ځکه دوی بحث ته ډېر عادي فکر کوي او له هغه څه نه دي خبر چې بحث څومره مهم ده د ټولنو لپاره. بل مهمه موضوع چې دوی ورسره مخ دي یا دوی په دې برخه کې آگاهی نه لري، هغه د بحثونو په برخه کې د بحثونو میتودولوژي ده. یعنی دوی د بحثونو تر سره کولو په برخه کې د بحثونو له میتودونو سره چې بحثونه باید په کومو میتودونو او په کومو لارو په کومو روشونو تر سره شي له دې نه ناخبره دي. حتی دا حوصله نه لري چې د نورو فکرونو ته کیني، غوږ ونیسي او له هغوی سره یو ډول تعامل وکړي او د علم له مخې او د معرفت له مخې له هغو بحثونو سره وړاندې لاړ. ډېره مننه. ستانیزی صاحب، یو مسله دا هم وي کله چې یو ځای بحث کېږي، هغه که مثال په کور کلي کې بحث وي، که په موټر کې وي، که په ټولنیزو شبکو کې وي یا رسنیو کې وي، ډېر کله هر لوری هڅه کوي چې لکه یو ورزشي لوبه چې وي او دی په دې هڅه کوي چې مقابل لوری راڅمله وي. دا سوچ نه وي ډېر کله چې زه به خپل دلیل
وایم بل کس په خپل دلیل وایي بیا به فکر پیو کو چې کومه خبره واقعیت ته حقیقت څه ده بیا به فیصله په دې سره وکړو. متاسفانه یقیني زموږ ټولنه کې تر ټولو زیات حاکم ذهنیت هم دغه د خپل خبره 100% برحق او تخکاری او دا څه ویل کیږي وای د جاهل یو لوی علامه هم دا چې غته خپل خبره نه ماتېدونکي او 100% برحق تخکاری. دا ګڼ شمېر عوامل لري. اول عامل دا چې کله چې یو چا عمر کم یا البته په ماشومانو کې دغه غیر شعوري توګه د خپل ټولنې قوانين د ذهن نشینه کیږي. په دې معنی هغه عقیده ګرځي. نو که په ماشومتوب کې چیرې موږ منطقي خبره کړې وي او حقایق ورته ویلي وي هغه چې کله لوړ چې دغه عقیده حقیقت او حق وي او که ماشومتوب افسانې غږولې وي او غیر حقیقي دروغ ورته ویلي وي هغه چې کله غټ شي هغه عقیده چې دا هماغه دروغ او هماغه غیر منطقي خبره د عقیدې برخه ګرځي. تا ویل چې کله بحث کې موږ لکه د بزکشي لوبه غوندې لکه مسابقه کې دا ګوره د معلوماتو د نشټون لامل ده. بحث اساسا باید د معلوماتو د لاسته راوړلو یا حق ته رسیدلو په بنسټ باندې وي. موږ متاسفانه ولوی علمیه یا غمیزه همدا ده چې موږ بحث د دې لپاره نه کوو چې موږ معلومات لاسته راوړو. موږ بحث د دې لپاره کوو چې مقابل لوري راتملو خپل ځان برحقه او خپل خبره برحقه ثابت کړو. ژوندون صاحب یو موضوع چې ستانیز صاحب یادونه وکړه غدا ده چې په کور کلی کې معمولا چې یو ځوان مثال رازلمې کېږي لغه ماشومتوبه کله چې د یو کار کوي د کار پر ډیرو ناسمو الفاظو نقديږي هغه کده مور او پلار لخواوي هغه مخالفت په داسې الفاظو کېږي چې توهین پکې وي ماشوم مثال رټي نو د چې کله رالوي شي هم په هغه مسایلو کې چې د دل فکر سره د دل خواخي سره جوړ نه وي دغه یو چلند یا عکس العمل خپلوي. فکر کوي یعنی شروع لام دغه ځکیږي چې مثال په کورنۍ کې یا په ټولنه کې د ماشومانو یا د تنکیو ځوانانو له کارونو سره چې د نورو په مزاج برابر نه دي ناسم چلند کېږي یا ناسم مخالفت کېږي او بل اخر دوی هم دغه روزنه اخلي ورسته به دوی هم په بحثونو کې یا په هغو ځایونو کې چې د دوی د فکر خلاف خبره کېږي دغه ډول یو ناسم چلند وکړي. دا واقعیت خبره ده کله چې یو ماشوم په ډول محیط کې رالویږي او هغه برخوردونو څخه چې د مور او پلار ملګرو د کورنۍ د غړو د کلی له خلکو څخه ویني او لته سره تر سره کېږي دا ټول د په آینده ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا کله چې یو ماشوم رالویږي او د تر شل کلنۍ پورې تر 13 کلنۍ پورې یا تر 15 کلنۍ پورې لدا سره نه وي په وړکونه کې د پلار د یا مور یا د کورنۍ غړو د اختیار ورکړي چې دای کولای شي انتخاب وکړي دای کولای شي یو څه سره مخالفت وکړي دای کولای شي یو څه په خپل خواخه خپل فکر او خپل مزاج سره مخ یوسي. نو دا ډول انتخاب چې کله موږ له ماشوم څخه واخلو یا دا ډول انتخاب کله چې موږ له ځوان څخه واخلو یقینا چې دا د په روح او روان باندې د په ټول ژوند باندې تاثیر کوي. مثلا د بحث د موضوع په اړه وایم همیشه مثلا زموږ په کورونو کې یا په ټول افغانستان کې او د افغانانو په کورونو کې دا غیر نادر خبره ده چې یو ځوان د خپل کورنۍ د غړو په مقابل کې د یوغي ادعا یا د یوغي خبره چیلنج کړي ځکه دا زمونږ د ټولنې په جوړښت کې دا یو نورم پاتې شوی دی یو قاعده پاتې شوی ده چې نه باید داسې یو چا ستانه یو ورځ پورته وي دغه خبره راځي حال دا چې هغه شاید غلط خبره کوي مګر دا یو اخلاقی جرأت غواړي چې مثلا یو مشر ورور د پلار د تر یا د کورنۍ د مشر غړي خبره ردوي او وتوای چې دا خبره تا ناسمه ده اصلي خبره ده دا بلکې موږ په تعلیمي نصاب کې د ډېر غټه ستونزه لیدل کېږي. په ټول تعلیمي نصاب کې تاسو شاید په دې ټولو په خپل ژوند کې داسې نوې لوستي په تعلیمي نصاب کې د غل لارې تاسو داسې واګاهي درکړل شي چې تاسو یو نقادانه فکر یو خلاق فکر خپل کړئ. ستانیزه صاحب ژوندون صاحب یادونه وکړه چې په خوانځي کې مثال یا په هنتونو کې موږ
دغه سن لرو چې هلته دغه ډول یو فضاوي چې ارڅوګ راشي خپل خبره وکي نو راشي دغه خبره نقد کی اختلاف ور سره وکي او بل اخره دغه اختلاف سولهیز وي یعنی هر څوک کله یو بل خبره منی هم نه سره خو احترام ورته وکړي. مثال ته یو نظر لري ته وایي زه نه منم خو احترام لرم ځکه دا ستاسو نظر دی ته یو فرد څنګه چې خدای مثال زما واستغه ظاهر متفاوت پیدا کړی دغه فکرونه هم متفاوت دي. نو ستاسو په نظر لکه ژوندون صاحب چې یادونه وکړه څنګه کې د شپ خوانځیو کې په پوهنتونونو کې یا په نورو ښوونیزو مرکزونو کې دغه ډول بحثونه رامنځته شي چې دغه ځوانان زده کړي چې دوی مثال په نورو ځایو کې څه ډول بحث وکړي داسې بحث چې شخړه پکې نه وي نتیجه خراب نه وي وهل ټکول یا خدای مکه مرګ پکې نه وي بلکې بحث داسې وي چې یو ښه نتیجه ترلاسه شي او حل لاره ترلاسه شي. یعنی اساس په نظر څه باید وشي؟ اولینه موضوع دا چې د فوقیت موضوع باید لمنځه وویستل چې ترڅو د آزاد بحث په ښوونځیو کې لاره هواره شي. او موږ متاسفانه په تعلیمي سیستم کې ډېر مشکلات لرو. ګورئ دلته د اروپایي هیوادونو کې چې تاسو وګورئ چې یو حقیقي ژوند لپاره یو برابر انسان ښوونځي تولیدي په دې معنی ماشوم ته لامبو ورزده کول د ښوونځي دنده ده. دلته سایکل ورزده کول د ښوونځي دنده ده. شپینګ یا د کشته چلول د ښوونځي کې ورخي. متاسفانه موږ د ماشومانو مازغه په ښوونځي کې په قصو باندې وپړسیو. اصل مضامین په دې کې ډیر کم د مضامین چې هغه په حقيقي ژوند کې په اصطلاح په دردو کې موږ په د تعلیمي سیستم کې یقیني ډیر زیات مشکلات لرو. خو خبره دغه د بحث او منطق دی اوریدو او د ځم هر انسان باید دا زغم ولري چې هغه د خپل تر ټولو سخت‌ترین مخالف منطق خبره او استدلال واوریدل. یعنی دغه زغم باید پکې چې د خپل مخالف خبره واوري او په دې باندې فکر وکړي چې دا ولې دغه فکر راتللی ولې دومره دماغ کلک مخالف شوی ده کنه. دغه زغم چې کله په پیدا شو هغه په حقيقي معنی عالم انسان دا، هغه په حقيقي معنی حلیم انسان دا، هغه په حقيقي معنی باندې حکیم انسان دا. من خاورېدونکي نه یو کته چې له نور دنیا سره افغانان مقایسه کوي. افغانان چې لږ د هغه مالی وضعیت خرابي یا لږ په علمي کچه هغه به مفکوروي انسان به خو په اصطلاح په هغه د ذکر ډیګري په لحاظ بلدنه هغه خبره څه بالکل اطمینان کوي چې غږیږي ځان په موبایل کې مصرفه کیږي ځان خو د خواجه حتی په دغه کانسلینګ یا رواني مشاوره کې دا موضوع ډیر ښه مطرح کړي. تاسو به آی کانټاکټ موجود سترګو په اصطلاح جنگول تاسو باید په جدي کې مقابل لوري پټي دي کې نه ناسغه تر احساس د کمتري پیدا نه شي. په همدغه اساس باندې مونږ حتی په دغه اوریدلو کې باید خاورېدونکو چې د مقابل لوري ولو کدي مونږ مخالف هم وي دغه خبره تر پای واورو چې یاره دغه غوښتنه څه ده دې د غوښتنو هغه وینا نه ټول څه د په باندې ځان سی پوکو. دا شی د موږ په ټولنه کې نشته بس چې یو چاته په ماته د خپل کاذب توګه په ځان دی عالم په توګه منلې په ټولنه باندې هغه یو دې سیاست مو خلک ډیر ته متوجي نه دي. دا مثال موږ په ټولنه کې ډیر زیات لرو. سوشل میډیا یو ښه پلیټ فارم د ګوري دغه لپاره دغه افکار په مطالعه کې ټولنه د ذوق په کوم شکل لکنه بیا د خپل ټولنې دغه د لویدلې ذوق پته د تلګيږي. موږ د خلکو څومره لویدلې ذوق لري. څوک چې کنځا ډېر کوي، څوک چې بدرت ډېر وایي، څوک چې غیر منطقي خبرې کوي، څوک چې دروغ ډېر وایي. همغه خلک ډېر زیات خوښي. همغه خلکو باندې ډېر موثر دي. سره خلک یو ډول علاقه ډېر پیدا کوي. څوک حقیقت راټوي، څوک منطقي خبر راټوي، څوک نرمه خبر راټوي. هغه ته اعتنا نه کوو. هغه نه اوریدو لپاره د ذهنونو باندې دی غړي اوریدو لپاره دا یو ډیر لوی علمي دی ټولنه کې متاسفانه. او یو بل ستونزه چې غواړم له ژوندون صاحب و پښتو هغه دا چې ځینې ځوانان ژوندون صاحب داسې هم دي چې یو مثال په یو بحث کې یو ناسم خبرو کې ناسم چلن مثال وکي بیا په نورو ځایو کې یادونه کوي چې مثال پلانای خو مې داسې سپک پلاني ته مې داسې خبرې وکړې پلاني ته مې داسې ښکنځل وکړه. یعنی په بحث کې هغه کوم ناسم چلن دي چې کړی وي په دې ویاړي. حال دا چې دی باید په دغه افتخار وکړي چې ما دا خبره یغه داسې خبر وکړه ما داسې خپل دلیل ورته وایي. ولې مثال خلک په دغه خبرو ویاړي چې کله په یو بحث کې یو چاته ناسم خبره کوي دا خو د ویاړ خبره نه ده. انساني مفاهیم یا په ټولنه کې دا پرمختګونه چې تر نن سبا شوي دي تر د دنیا را منځته شوی د تر نن چې کوم پرمختګونه انسانیت د دې شاهد ده. دا ټول د منازعې د مخالفت د فکری مخالفت
د دې مخالفتونو پایلې دي. یعنې نتیجې چې دي دا یوازې د دې نه دي که چیرې په ټولنه کې 200 کاله یو خبره رایجه وي، یو فکر رایج وي په ټولنه کې، یو باور رایج وي په ټولنه کې، هغه ټولنه هیڅ وخت متنوع ټولنه نشي جوړېدلی. د دې لپاره چې د بحثونه د څه لپاره کوو نو خو ځوانان په دې ناخبره دي. دا تر ټولو غټ دلیل ده. یعنې افغانان په تېره بیا هغه کسان چې نن سبا بحثونه کوي او بحثونه هم تر ډېره پورې داسې چې هغه حتی منازعې ته خلک رسېږي، یعنې جنجال ښکنځلو ته بعد رد الفاظ یو بل ته وایي. دا اکثره له دې سره نابلده دي چې موږ بحثونه باید څنګه وکړو. د خبرونې پاتې شیبې چې لرو غواړم ډېر تمرکز په دې وکړو چې څنګه کېدلی شي ځوانان ښه بحث وکړي، منطقي بحث وکړي، ګټور بحث وکړي. مثال اوس ډېر ځوانانو ته دا فرصت شته، دا مجال شته د سمه د چې په کور کلي کې دوی نشي کولی له چا سره بحث وکړي، خو په ټولنیزو شبکو کې کولی شي، مثال په رسنیو کې کولی شي دوی زنګ وکړي، هلته هغه خپل نظر په ښه ډول ووایي، په ښو کلمو یې ووایي، بې له دې چې چاته سپکاوی وکړي، توهین وکړي، ناسمه ژبه وکاروي او بیا راسي مثال د خبرې په هغو خبرو وویاړي هم چې ما خو داسې وکړل، حال دا چې دا د تورې کار نه دی. ستانیزی صاحب له تاسې پوښتمه که په لنډو ټکو کې راته ووایئ چې څنګه کېدی شي ځوانان منطقي او ګټور بحثونه وکړي؟ ګوره هیواد صاحب دغه عامه موضوع ده زړه او دماغ چې ده دا کورټیکس برخه ده د منطقي یا په اصطلاح عقلانیت برخه ده، او دغه د هایپوتالاموس او لمبیک برخه چې ده دا په اصطلاح د زړه یا د احساساتو برخه ده. احساسات سره د زړه کله په ضربان باندې راشي کنه، نو په دغه اساس باید موږ او تاسو د عقلانیت په احساساتو باندې تل غالب وي، نه دا چې احساسات په عقلانیت باندې غالب وي. دا ملګری مخکې د خبرو کړل دغه بحث د میتودونو چې دا موږ ته نه راښودل کېږي. بحث میتود څه کې باور وکړئ د موږ په ټولنه کې متاسفانه په سیټ باندې د خبرو میتود د ډېرو په اصطلاح ویناوالو نه ده. خوشاله اوسئ. ستانیزی صاحب تاسو یادونه وکړه چې مثال په هغه د بحث میتود او د خبرې نه ورزده کېږي. ما ځینې داسې میندې او پلرونه هم لیدلي دي چې اولادونو ته یې ویلي دي که نه چې تاسو مثال له دغسې مسایلو سره مخ کېږئ نو که چا یوه خبره درته وکړه تاسې دوه ورته وکړئ، که چا یوه ښکنځل وکړه تاسې دوه وکړئ که نه. یعنې د دې په ځای چې خپل اولادونه وهڅوي چې له مسایلو سره له اختلافونو سره ډېر عقلاني او منطقي چلند وکړي، دوی هڅوي چې مثال دوی دغه یو ناسم چلند وکړي. نو ژوندون صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې ځینې میتودونه دي چې هغه ته باید پام وشي. غواړو هغه اوس درنه واورو چې کوم مسایل دي چې فکر کوئ که ځوانان ورته پام وکړي بحث به ګټور وي، منطقي به وي او پایلې به یې ښې وي. لومړی مهمه مسله دا ده چې دوی کله چې څوک بحث کوي اول باید له ځان سره ډېر رښتونه اوسي. یعنې موږ تر څو چې له ځان سره رښتیني نه اوسېږو، یعنې ځان ته خپل وجدان ته په خپل وجدان دا ونه منو چې موږ د دې برخې متخصص یو که نه یو. یعنې زموږ اکثره ځوانان داسې دي چې هغه په دې ښه باور لري چې زه د دې موضوع متخصص نه یم، زه د دې موضوع ماستر نه یم، زه په دې موضوع کې کافي معلومات او کافي ایویډنس نه لرم، مګر بیا هم دی غواړي چې یو مقابل لوري چې هغه د مخکله د یغه سره ځان وهي. نو د بحث د میتودونو په برخه کې یو تر ټولو مهمه موضوع دا ده چې موږ باید دوه شیان تفکیک کړو. یو ادعا ده چې هغه کلیم ورته وایي انګریزان، او بل شواهد دي، شواهد چې موږ د خپل ادعا په وړاندې کوو چې زه دا انګلیسي الفاظ ځکه وایم چې دا شاید ډېر ښه معنا ورسي، ایویډنس ورته وایي په انګریزانو شواهد ده. نو موږ د هر بحث لپاره دوه برخې لرو چې یو ادعا یا کلیم ده، بل ایویډنس یا شواهد. نو موږ اکثره وخت زموږ بحثونه پایل نه لري، زموږ دا میتود خراب ده، یعنې زموږ د دې میتود څخه کار نه اخیستل شوی، زموږ له دې موږ د بحث له دې جوړښت سره نه یو اشنا شوي. ادعا چې کله یو څوک ادعا وکړي په ادعا باندې بحث نه ګټل کېږي، په ادعا باندې بحث فایده نه لري. نن سبا تاسو که وګورئ هر څوک ادعا کوي، یو لوی اسلامي باور، یو لوی دیني باور، یو لوی علمي باور به راجب چې دی به خپل ادعا سره چیلنج کړي او دی به ووایي چې دا ناسمه ده، خو دی به د خپلې خبرې لپاره هیڅ شواهد نه لري، هیڅ داسې مدارک به نه وي ورسره موجود چې هغه وکولی شي په اورېدونکو باندې یا هغه چا باندې چې لولي هغو باندې دا ومني چې زما بحث دا رښتونی ده، زما بحث دا د پام وړ بحث. نو په ادعا باندې اکتفا کول دا زموږ د بحثونو تر ټولو لوی عایب ده.